کم خلق چې سود خوري په ورځ د قیامت په خپلو قبرونو نه پانسي مګر داسې وپاسېږي لکه چې په چا پیریان راغلي یې ونیولی شوی غورځېږي را غورځېږي ولا د سودخور سزا ده. بیا الله سخت دمکي ورکوي نو اخره کې یو بله جمله وایي سودونه پرېږدئ ومن عاده څوک چې واپس شو د سود ته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. که چا سود د دې نه پس هم وکړو دا جهنمیان دی په جهنم کې به همیشه دپاره پراته وي. ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آکل الربا وموکله. الله لعنت پیړی په خوړونکي د سود باندې په ورکوونکي د سود باندې. دا روایت د مسلم دی په حدیث د ترمذي کې ورسره راغلي وکاتبه وشاهدیه یا وشاهدیه وکاتبه. کم چې د سود ګواهان دي د سود په معامله کې څوک ګواهي کوي دام لعنتي دی. وکاتبه د سود معامله چې څوک لیږي کم کاتب دی دام لعنتي دی. د سود څوک کرار هم لعنتي دی. د سود کاروبار کې چې څوک هم شریک دی دا لعنتي دی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه وسلم. د سود خوړونکي د سود ورکوونکي د سود لیکونکي چې کله هغوی ته د دې معاملاتو فتح مشته دا ملعون دي لعنت پې ویلی شوی دی په ژبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. خو په کومه ورځ یوم القیامت